د کابل په ارغندې کې د یوه ترانسپورټي ترمینل د جوړېدو چارې رسماً پیل شوې. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د کابل په ارغندې کې د نږدې 1.3 میلیارده افغانیو په ارزښت د یوه ترانسپورټي ترمینل چارې رسماً پیل شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې په هیواد کې د ترانسپورټي سیستم پر معیاري کېدو ټینګار کوي او وایي د دغو ترمینلونو جوړول په مستقیم او غیر مستقیمه ډول هیوادوالو ته د کار زمینه او اسانتیاوې برابروي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وویل دا دغه ترمینل په جوړېدو شاوخوا 1,285,000,000 افغانۍ لاګښت راځي چې د افغانستان ملي پراختیا له بودیجې څخه ورکول کیږي. د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت سرپرست د هیوادوالو لپاره د اسانتیاو په معیاري بڼه د ترانسپورټي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د دغه ډول ترمینلونو جوړېدل مهم یاد کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې دغه ترمینل به پر 914 هجري به ځمکه په 2 کلونو کې جوړ شي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت سرپرست حمید الله اخوندزاده وویل دغه ترمینل پر 914 هجري به ځمکه جوړیږي. د 2 کلونو په موده کې به چارې بشپړې شي. د تړون کوونکي شرکت رئیس محمد ناصر وکیل زاده وویل د کابل د ارغندې ترانسپورټي ترمینل به د عمومي او خصوصي ترانسپورټ په برخه کې د یوه ماډرن مرکز په توګه فعالیت وکړي. تر دې وړاندې د تیر کال په چنګاښه میاشت کې د کور او ښار جوړولو وزارت کابل کې د انتقالاتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د 4 ترانسپورټي ترمینلونو د جوړولو طرحه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ته سپارلې وه.